د همدې خبر په دوام لکه څنګه چې مو په ریپورت کې واورید پارکنسن داسې یوه ناروغي ده چې د مرض په وروستیو دورو کې تشخیص کیږي د روانې میاشتې په اوږدو کې په امریکا کې د دغې ناروغۍ په اړه خلکو ته معلومات ورکول کیږي دا چې پارکنسن څه ډول ناروغي ده او څنګه یې مخنیوی کیدای شي موږ په دې اړه د خبرو لپاره په نیویارک کې د جمیکا د روغتون متخصص ډاکټر میر علي سادات ته بلنه ورکړې ده ډاکټر صاحب سلام پروګرام ته بخیر راغلی لومړی پوښتنه مې دا ده چې پارکنسن څه ډول ناروغي ده مننه احمد شکیب جان د ټول نه وړاندې تاسو د آشنا تلویزیون محترم لیدونکو ته ځل بیا هم سلامونه وړاندې وعلیکم سلام ډاکټر د پارکنسن ناروغي د انسان د مرکزی عصبي سیستم یو مربوطه دوامدار او پرمختلونکې ناروغي ده دا د انسان په مغزو کې په منځنۍ برخه کې د حجراتو د تخریب په تعقیب باندې د انسان په بدن کې د حرکاتو اختلال رامنځته کیږي لکه تاسو چې په ریپورت کې ورته اشاره وکړه تقریبا د نن څخه 200 کال مخکې د دې اراز په انګلستان کې ولیدل شو او د ماغه ډاکټر د نوم پسې د دې مرض نوم هم کې خودل شو په ټوله دنیا کې شته تقریبا 9 میلیونه انسانان ور باندې مصاب دي چې یوازې 1 میلیون په امریکا کې وجود لري نو کوم کسان زیات پر دغه ناروغي اخته کیږي معمولا دغه ناروغي په مسنو خلکو کې هغه خلک چې عمر د 80 کالو څخه زیات وي رامنځته کیږي د دې هغه اساسي علت لا تر اوسه پورې معلوم نه ده بعضی مطالعات ښیي چې جینیتیکي او محیطي فاکتورونه کېدای شي د کې رول ولوبوي مثلا هغه خلک چې هغوی دوامداره قحفي تردیدات یا د سر تردیدات لیدلي وي په ژوند کې یا هغه خلک چې هغوی د حشره وژونکو موادو او یا د ګیا وژونکو موادو سره دوامداره په تماس کې راغلي وي په هغوی کې د دغه مرض د رامنځته کېدو چانس زیات دی نو په افغانستان کې تاسو حتمن معلومات لرئ چې هلته هم خلک د دغه حشره وژونکو مواد څخه استفاده کوي باغداري کوي بڼوالي کوي هغوی به د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخ وي دا مطالعاتو دا ښودلې ده چې په دیهاتو کې یا په اطرافو کې د دغه مرض وقوع زیاته د نظر ښارونو ته او د دې یو دلیل دا هم دی چې په فارمونو کې یا دهقانان چې د دغه مواد څخه استفاده کیدای شي د دغه مرض په رامنځته کېدو کې رول ولوبوي یو مطالعه حتی دا هم ښیي چې د چینی د اوبو څښل هم کیدای شي د دغه مرض سره رابطه ولري نو داسې مطالعات شته ده چې په دهقانانو کې او په اطرافو کې دغه مرض چانس زیات دی نو چې په کلي کې زموږ لیدونکي اوریدونکي دغه مطلب باندې ښه پوه شي دغه ناروغۍ نښې نښانې یا علایم کوم دي او څنګه یې وقایه کیدای شي د پارکنسن ناروغي ډیر زیات په استه ډول باندې شروع کوي او په اوله کې سره نه پوهیږي چې دا د پارکنسن ناروغي ده معمولا مریضانو ته په لاسونو کې اهتزازي او ریتمیک حرکات پیدا کیږي چې ټریمر ورته وایي د انسانانو په عضلاتو کې یعنی د بدن په ټولو عضلاتو کې شخواله پیدا کیږي او دغه شخواله دوامداري دا د دې سبب کیږي چې مریضان نشي کولای خپل روزمره فعالیتونه په اسانۍ باندې سرته ورسوي یعنی هغه واړه کارونه چې مثلا د ډوډۍ خوراک دی یا د جامو اخیستل دي یا لیکل دي یا ګنډل دي په زنانو کې دوی نشي کولای دا فعالیتونه صحیح سرته ورسوي حتی د دوی په حرکت کې مشکل پیدا کیږي کله چې دوی مزل کوي ډیر واړه قدمونه اخلي او راغورځېدو ته ډیر معرض دي د وخت په تیریدو باندې دوی ته یاد فراموشي پیدا کیږي دوی حافظه د لاسه ورکوي همدارنګه د دوی په رواني حالت کې تغییر رامنځته کیږي دوی خفګان ته ډیر مواجه دي د وخت په تیریدو باندې مثلا د تشخیص څخه تقریبا 8 کال یا 10 کال وروسته دغه مریضان بيخي د فامیل په اعضاء باندې متکی کیږي او بل اخر په بستر کې پاتې کیږي چې د خپل ژوند هیڅ کار نشي کولای ډاکټر صاحب دغه ناروغي عواقب څه دي آیا کورنۍ درملنه کولای شي دغه ناروغي په منځ وړلو کې مرسته وکړي د دې ناروغي عواقب خنه دي بدبختانه تر اوسه پورې ورته داسې دوا هم نشته دی او قطعي علاج نشته دی کومې دواګانې چې هغه فقط د اعراضو په کنټرول کې کومک کوي کورنۍ درملنې خاص نتیجه نه ورکوي په کورنۍ کې مهم شی دا ده چې د مریض لپاره باید روحي او فزیکی سپورټ وشي یعنی د فامیل اعضاء باید د یو مریض په شکل باندې تداوی کړي د دوی سره مثلا باید په هر کار کې کومک وکړي د غذا په برابرولو کې د جامو په اخیستلو کې د دوی په روزمره کارونو کې به د سره فعال برخه واخلي ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب کا د ورستي پوښتنې په توګه د پارکنسن د ناروغۍ کوم کسان چې په اخته دي هغوی ته مو پیغام څه دی هغه کسان چې په پارکنسن باندې تشخیص شي په لومړي قدم کې ډیره مهمه ده چې دوی باید داسې متخصص چې په دې مرض په ارتباط معلومات ولري د هغوی د دوامداره تعقیب لاندې کومې دواګانې چې دوی ته ورکول کیږي هغه به ډیر په منظم ډول باندې واخلي او په خپل سر باندې د دواګانې قطع نه کړي هر وخت باید د ډاکټر سره په مشوره باندې دواګانې استعمال کړي بل مهم شی دا ده چې دوی باید کچې ته امکان لري او دوی روزمره فزیکی ورزش یا فزیکی ایکسرسایز وکړي د یو فزیوتراپیست نظارت لاندې دا د دوی سره ډیر کومک کولی شي زیاته مننه ډاکټر میر علي سادات چې د پارکنسن ناروغۍ په اړه راته معلومات راکول کور مو ودان مننه